السلام علیکم دوستانو، موږ څنګه کولی شو چې بند شمیره یا بلاک شوې شمیره موږ بیرته خلاص کړو. دا ډیره اسانه طریقه ده. یو درې طریقې درته ښیم چې په اسانه سره هغې سره کولی شي چې خپل بند شمیره واتساپ خلاص کړئ. نو څنګه به کوو؟ تاسو خپل واتساپ ته راشئ. اول څنګه چې واتساپ ته راشئ نو تاسو په واتساپ کې هغه کوم نمبر چې تاسو بند شوی هغه نمبر په تاسو دلته ووهئ. یعنې دغه دوبۍ نمبر ده. نو زه غواړم چې هغه سعودي عرب نمبر دی، زه غواړم دا خلاص کړمه. نو زه به اول لوکیشن چې دی تاسو به اول راځئ دا لوکیشن چې افغانستان کې نو افغانستان لوکیشن به اخلئ. که افغانستان نه نو بل هیواد به تاسو اول چک کوئ آیا دا واتساپ جوړیږي که نه جوړیږي. تاسو به اول چک کوئ. یعنې زه اوس چک کوم چې آیا دا واتساپ د سعودي عرب دی دا جوړ دی او که خراب دی. زه به اول ټیسټ کوم. سعودي عرب به ماته راشي، دلته به سرچ کې ولیکم. صحیح ده، ما دلته ولیکه. اوس به ماته سعودي عرب راشي. صحیح شو، ټول لوکیشن سره راغی. ماته دا خپله څه چې کوډونه هغه زه لرې کوم. دلته به زه نیکسټ کوم. څنګه چې نیکسټ کړم، نیکسټ نه بعد چې دلته ماته علامې راشي آیا دا جوړ دی که خراب دی. لږ به ورته انتظار کوئ. ګورئ ماته وایي دیس اکاونټ کن ناټ لاګر یوز واتساپ چې دی دا وایي لاګین نه دی یا جوړ نه دی، خراب دی. داسې اپشن ډېر خلکو ته راځي، تاسو ته هم کیدای شي راغلی وي. اپشن ختما تاسو ته راځي نو دا به دا راجسټر نیو نمبر چې تاسو ووایئ نو دا اتوماتیک وځي. نو دې سره څه کول پکار دي دوستانو؟ داسې به کار کوئ دوستانو. هر کله چې داسې دا اپشن تاسو ته راشي نو داسې به کار وکړئ. تاسو به چې هر یو بروزر وي، کروم بروزر یا ګوګل چې هر څه شي نو تاسو به راشئ او هماغه به تاسو خلاص کړئ. هغه به څنګه خلاصو؟ یعنې کروم بروزر کروم بروزر ته به راشئ سر دوستانو. دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ واتساپ دلته به تاسو ولیکئ واتساپ سپورټ به تاسو سرچ کې ولیکئ. دلته راغی کنټینټ واتساپ به تاسو کلیک کړئ. څنګه چې تاسو دا کلیک کړئ، کلیک نه بعد چې تاسو دا اپشن به ووهئ. څنګه چې تاسو دا ووهئ لږ به انتظار ورته وکړئ، لږ سرچ کوئ. دلته انټرنیټ لږ مشکلات دي دوستانو. دلته څنګه چې دا اپشن تاسو ته شو کانټیکټ واتساپ، دلته لیکلي واتساپ میسنجر سپورټ. دا به تاسو کنټینټ از به ووهئ. ګورئ کنټینټ یوز به ووهئ. تاسو څنګه چې تاسو دا کلیک کړئ، کلیک نه بعد چې دلته به تاسو ته داسې صفحه خلاصه شي، داسې دا اپشن به تاسو ته خلاصه شي. څنګه چې تاسو دا اپشن خلاص شي، لومړی راغی پول نمبر چې تاسو دلته ایډ کړئ. هماغه کوم پول نمبر چې دی دلته به تاسو ایډ کړئ. یعنې سعودي عرب نمبر دی ما سره، زه په افغانستان کې خو سعودي عرب نمبر زه جوړوم. دلته به تاسو څه وکړئ، سرچ کې به تاسو سعودي ولیکئ. صحیح ده چې هر هیواد کې هسې هېڅ مشکل نشته خو زه دا سعودي ورکوم ځکه چې دا سعودي عرب نمبر دی. دلته به تاسو یو ایمیل ایډ کوئ چې هر قسم ایمیل اگزامپل زه دا ایمیل مې ایډ کړ. صحیح ده، همدغه ایمیل بس ونیسئ، کاپي به واخلئ دې نه لاندې کنفرم کوئ، دلته به ایډ کړئ. صحیح شو، دواړه ځای کې دا ایمیل ایډ شو. ورپسې تاسو سره کوم موبایل دی، کمپیوټر دی، همداسې آیفون دی، انډرایډ دی، کوم یو سمسنګ موبایل دی. یعنې ما سره سمسنګ موبایل دی، اولنی به تاسو ایډ کړئ. که تاسو سره آیفون وي نو آیفون به ایډ کړئ. دلته وایي پلیز انټر یور میسج بیلاو که نه، یعنې تاسو چې څه شکایت لرئ دلته واچوئ. نو هغه به تاسو چې څه لرئ زه به تاسو د ډسکرپشن کې تاسو ته واچوم. کوشش وکړئ ډسکرپشن نه راواخلئ هماغه لینک او دې کې به پیسټ کړئ. یعنې ما سره دلته شته دی، زه به لاړ شم لاندې. ما سره چې کومه لیکنه ده هغه د ټیک ټاک سپورټ سپاره اړیکه نیول کېږي، زه به هماغه ټول کاپي کړم. یعنې دا مې کاپي واخیستله، دلته به زه پیسټ کړم. صحیح دوستانو، دلته چې مې څنګه پیسټ کړ، پیسټ نه بعد چې دلته چې هغه نمبر به داسې راواخلئ، تاسو به راشئ دلته به هماغه نمبر به ورسره پیسټ کړئ. یعنې کوم نمبر چې هماغه به دلته پیسټ کړئ. دلته مې پیسټ کړله که نه، دلته لیکلی دي نیکسټ سټپ، دلته تاسو به دا کلیک کړئ. کلیک نه بعد چې دې ته بیا ایمیل ځي. صحیح شو دوستانو، دا اوس روان شو ایمیل. دغه ټیک ټاک سپورټ سره دا اړیکه ونیول شو. دا سینډ کویشنز تاسو به دا سینډ کړئ. زمونږ کوم غوښتنه چې و هغه لاړه کمپنۍ ته. انشاءالله یور کویشن هاز بین سینډ، وایي تاسو بیا انشاءالله کوم سوال چې هغه بیا جوابیږي. کوم اوس به لاړ شي خپل ایمیل ته، ایمیل یعنې جیمیل ته. صحیح ده، جیمیل او ایمیل یو شی دی. ښه دوستانو، دلته به تاسو خپل هماغه ایمیل خلاص کړئ، کوم ایمیل چې تاسو همالته ایډ کړو. ما سره الریډي خلاص دی. دلته ما ته راغلی دی، ګورئ دوستانو، دلته ما دا ټول لیکنه راغی. ګورئ واتساپ ډیر واتساپ ټول ما سره کانټیکټ نشي چې 40 ساعته کې یا 48 ساعته کې دا واتساپ جوړیږي. نو دغه لیکنه دلته راغی.
دا په ډیره اسانه سره اوس کېدای شي واتس اپ تاسو جوړ شي 23 ساعته بعد ان 48 ساعته بعد. نو تاسو کوشش وکړئ خپل واتس اپ بیا 23 ساعته بعد یا 48 ساعته بعد واتس اپ کې دننه شي تاسو واتس اپ به جوړ وي. که نور هم پوښتنې وي نو کولی شئ چې په کمنټ کې ماته میسج پرېږدئ او زه به تاسو ته به انشاءالله جواب درکړم. که نور هم داسې ویډیوګانې غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.